دا کہانی د شهزادی حسینا په باره کې ده، کومه چې د خپلو خوبونو شهزاده سره د حد نه سیوا مینا کوي. شهزادی حسینا ته دا معلومه نه وي چې د هغې په خوبونو کې راتلو والا شهزاده څوک دی او د کوم ځای دی، خو د یو څو سکنډو خوب د هغې نه د هغې سکون اغستی وي. هر کله چې شپه وي او شهزادی په خپله کمره کې اوده وي نو هغه خوب وویني او په خوب کې هم هغه شهزاده وویني. هر کله چې شهزادی حسینا راپاسي نو هغه ځان سره دا سوچ کوي چې زما په خوب کې راتلو والا دا شهزاده څوک دی. شهزادی حسینا ته د دې خوب د راتلو کلونه شوي وي او اوس د شهزادی حسینا په زړه کې د خوب په وجه یره پیدا شوي وي. کله چې سحر شي نو شهزادی حسینا په خپل خاص اس توپان کینی او د ښکار دپاره یو ځنګل ته ورشي. هغه ځنګل ډیر زیات ګور وي او په هغې کې د شهزادی حسینا دپاره ښکار کول ډیر زیات ګران وي، خو د دې باوجود هم شهزادی حسینا خپل سفر جاری وساتي او هغه د غرونو په منځ کې یو تالاب خواله ورسي او په هغه تالاب خوا کې ګلونو سره مصروفه وي. شهزادی په هغه ځای کې ډیره زیاته خوشاله وي او د هغه ځای نه تلل نه غواړي، خو اخر کې هغه دوباره په خپل اس کینی او خپل محل ته راشي. شهزادی چې د شپې اوده شي نو یو ځل بیا خوب وویني او په خوب کې هم هغه شهزاده وویني او شهزاده هم په هغه ځای کې ولاړ وي په کوم ځای ته چې نن شهزادی حسینا د سیل دپاره تللی وي. د هغه خوب دوران کې شهزاده شهزادی حسینا ته ګوري او په یو غټ غټ ولاړ وي چې په دې کې شهزاده وښویږي او اوبو ته وغورځېږي. شهزادی حسینا په خوب کې ډیره زیاته ویریږي او د خوب نه راویښه شي او کینی او ځان سره وایي چې ته څوک او د کوم ځای. شهزادی حسینا د هغه شهزاده په سوچونو کې د خپلې کمرې نه بهر راشي او په خپله بالکوني کې ودرېږي او سپوږمۍ ته ګوري او د خپل خوب او د هغه شهزاده باره کې سوچونه کوي او ډیره زیاته پریشانه وي، ولې چې دا ځل شهزاده د هغې په خوب کې اوبو ته غورځېدلی وي. 3 ورځې تېرې شي خو شهزادی حسینا ته اوس هم هغه خوب او شهزاده دواړه په خیالونو کې راځي چې په دغه دوران کې یو بزرګ بابا د بادشاه دربار ته راشي او بادشاه ته وایي چې موږ ډیر په سخته کې یو او موږ ته ستا د مدد ضرورت دی. بادشاه د هغه بزرګ نه تپوس وکړي چې زه ستاسو څه مدد کولی شم. بزرګ بادشاه ته وایي چې زموږ په کلي کې ځناورو حمله کړې ده او هغه ځناوران نه انسانان پرېږدي او نه ځناور، او زه ډیر په ګرانه ستاسو خواله راغلی یم او زموږ مدد وکړئ. بادشاه د خپلو سپایانو سره د هغه بابا کلي ته ورشي. بادشاه او سپایان چې هغه کلي ته ورسي نو په هغه کلي کې څوک هم نه وي او یو زمری ولاړ وي چې هغه په خپله ژبه کې خپلو نورو ملګرو ته اوازونه کوي او لږ وخت پس هغه ځای ته ډیر زیات ځناور راشي. سپایان چې هغه ځناور وویني نو ډیر زیات ویریږي، خو بادشاه هغوی ته حکم وکړي چې تاسو په دې ځناورو حمله وکړئ، نو هغه ټول ځناور د هغه ځای نه وتښتي. سپایان بادشاه ته وایي چې موږ کامیاب شو او ټول ځناور وتښتېدل. بادشاه او سپایان د کلي خلکو له مبارکي ورکړي چې ځناور موږ ختم کړل. د کلي خلک ډیر زیات خوشحاله شي او د بادشاه شکریا ادا کړي او هغه ته دعاګانې شروع کړي. بادشاه او سپایان چې محل ته واپس ځي نو هغوی په یو داسې لار را روان شي چې هغه ډیره زیاته محفوظه وي او په هغه لار باندې چرې هم چاته څه نقصان نه وي رسېدلی. خو نن د بادشاه او د سپایانو په قسمت کې څه بل څه لیکلی شوي وي. یو زخمی زمری سمدستي راشي او په بادشاه حمله وکړي. سپایان د بادشاه د بچ کولو ډیر زیات کوشش وکړي خو زمری بادشاه زخمی کړي او د هغه ځای نه لاړ شي. سپایان بادشاه محل ته راولي او د هغه علاج شروع کړي، خو بادشاه د علاج بالکل څه اثر نه کیږي او د هغه صحت روز تر روزه خرابېږي. بادشاه یو ډیر بهادره، نیک او رحم دله انسان وي، په دې وجه د ملک ټول خلک په هغه ډیر زیات خفه وي، خو هغوی د دعاګانو نه علاوه څه هم نشي کولی. شهزادی حسینا سره د خپل پلار د صحت ډیر زیات غم وي،
پدې کې محل ته یو بزرګ راشي او شهزادي حسینا چې د هغه بزرګ بابا سره خبرې شروع کړي نو بابا هغه ته وایي چې بادشاه سلامت زما ډیر زیات مدد کړو او زه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د بادشاه سلامت پکار راشم. هغه بزرګ بابا شهزادي حسینا ته وایي چې ستا پلار چې کوم زمري چې چله دی نو هغه ډیر زیات خطرناک دی او په هغه زمري کې شیطانی اثرات دي. په دې وجه بادشاه ته د یو خاص علاج ضرورت دی او هغه علاج په دې وخت کې صرف یو انسان سره دی خو هغه انسان ډیر زیات لري په یو ځنګل کې اوسېږي او زه ډیر زیات کمزوری یم او د سفر کولو قابل نه یم. شهزادي بابا ته وایي چې ته مالا د هغه انسان پته راکړه چې زه به د هغه انسان خواله ورشم. بزرګ بابا شهزادي ته یو نقشه ورکړي او هغې ته وایي چې هغه کس د عامو انسانانو په شان نه دی بلکې هغه یو بونا دی او هغه سره ډیر زیات علم دی ولې چې هغه د ځنګل د بادشاهانو زمرو استاد دی او د دنیا ټول زمري او پیریان د هغه حکم مني. بزرګ بابا هغې ته وایي چې ته به هغه ته زما نوم واخلي او هغه ته به د بادشاه سلامت ټوله واقعه بیان کړي. شهزادي حسینا د هغه بزرګ شکریا ادا کړي او په خپل اسکینی او د هغه انسان خواله د تلو د پاره روان شي. لاره ډیره زیاته خطرناک وي او شهزادي ته په لاره ډیر زیات مشکلات وي خو هغه همت نه بایلي او د ډیر سفر کولو نه پس هغه د نقشې مطابق هغه بونا انسان خواله ورسي او هغه ته د هغه بزرګ بابا نوم واخلي. بونا چې د بابا نوم واوري نو شهزادي سره ډیر زیات په مینه او ادب سره خبرې شروع کړې. شهزادي هغه ته د بادشاه سلامت د صحت باره کې وایي او هغه ته ټوله واقعه بیان کړي. بونا چې د شهزادي خبره واوري نو ډیر زیات خپه شي او شهزادي ځان سره یو جادویي غار ته بوځي. په هغه غار کې مختلفي جادویي آله لګېدلې وي. بونا چې په خپلو نقشو کې وګوري نو هغه ته پته ولګي چې بادشاه چې کوم زمري زخمی کړی دی نو هغه یو عام زمری نه دی بلکې هغه یو شیطانی زمری دی او د هغه په غاښونو کې خاص قسم زهر دی. شهزادي چې د بونا دا خبره واوري نو ډیره زیاته پریشان شي او د بونا نه تپوس وکړي چې آیا زما پلار بچ کېدی شي چې په دې سره بونا هغې ته وایي چې ستا پلار بچ کېدی شي خو د دې دپاره به ته یو بل سفر کوې. شهزادي د هغه نه تپوس وکړي چې ماله به څه کول پکار وي. بونا هغې ته وایي چې تاله به د چاندني جیل نه یو خاص قسم ګل راوړل پکار وي او هغه ګل به صرف د 14مې سپوږمۍ په شپه کولاویږي خو د هغې جیل حفاظت یو ډیر خطرناک طاقت کوي. شهزادي ته سمدستي خپل خوب رایاد شي او هغه د بونا نه تپوس وکړي چې آیا په هغه جیل کې یو هلک هم اوسیږي چې په دې سره بونا حیران شي او هغې ته وایي چې داسې ویل کېږي چې په هغه ځای کې یو ځوان قید دی. شهزادي چې دا خبره واوري نو هغه دا سوچ کوي چې دا خو زما د خوبونو والا هلک دی. بونا هغې ته وایي چې کیدای شي چې دې هلک سره ستا څه خاص تعلق وي خو دا خبره یاد ساته چې هغه جیل ته تلل اسان کار نه دی او د هغې نه څوک هم واپس نه دي راغلی. چې په دې سره شهزادي بونا ته وایي چې زه به د خپل پلار د بچ کولو دپاره هر څه کوم او اوس ماله د خپلو سوالونو جوابونه هم پکار دي. بونا هغې ته وایي چې ته اوس تیاره شه او ستا اصل امتحان اوس شروع شو. شهزادي حسینا په خپل اسکینی او هغه ځای نه په یو خطرناک سفر روانه شي او د ډیر سفر کولو نه پس هغه ځای ته ورسي. هر کله چې شهزادي هغه جیل خواله ورسي نو شپه وي او په اسمان کې 14مه سپوږمۍ پړکېږي. د شهزادي اس ودرېږي او هغه د اس نه راکوزه شي چې د هغې نظر په هغه ګټ ولګي کوم چې هغې په خپل خوب کې لیدلی وي. په هغه ګټ یو هلک ولاړ وي چې شهزادي حسینا چې هغه وویني نو ډیره زیاته ویریږي. هغه هلک شهزادي ته وایي چې اخر ته راغلی. شهزادي حسینا حیران شي او د هغه نه تپوس وکړي چې ته ما څنګه پیژنې. هغه هلک شهزادي ته وایي چې زه تا ستا نه ښه پیژنم.
شهزادي هغه هلک خواله روان شي او د هغه نه تپوس وکړي چې ته څوک یې او زما خوبونو کې ولې راځي. چې په دې سره هغه هلک شهزادي ته وایي چې زما نوم شهزاده زایان دی او زه د دې جیل قید یم او زه دلته یو داسې طاقت قید کړی یم چې زه خپله د دې ځای نه ځان نشم ازادولی. دې خبرې اورېدو سره د شهزادي په سترګو کې اوښکې راشي او هغه ته وایي چې ته ما په خپل خوب کې لیدلی وې او زه ډېره زیاته یریدلی یم. زایان هغې ته وایي چې هغه خوب نه و بلکې هغه حقیقت و او ته واحد انسان یې چې ما لیدی شي او زما درد محسوسولی شي. په دغه وخت تیزه هوا شروع شي او یو ډېر خطرناک आवाज راشي او دغه وخت د اوبو نه یو جادوګره رابهر شي. زایان سمدستي په شا شي او شهزادي حسینه ته هم وایي چې ته رستو شه، هغه جادوګره راغله. شهزادي د هغه نه په یره کې تپوس وکړي چې دا څوک ته. زایان هغې ته وایي چې دا د دې جیل محافظه او یو خطرناکه جادوګره ده. جادوګره شهزادي ته وایي چې تا دلته د راتلو جرأت څنګه وکړو. شهزادي هغې ته وایي چې زه دلته د جنگ دپاره نه یم راغلی، ماله د خپل پلار د علاج دپاره یو ګل پکار دی. جادوګره هغې ته وایي چې هر څوک هم دا خبره کوي او څوک هم د دې ځای نه واپس نه دي تللی. زایان شهزادي ته وایي چې تا ته به هغه ګل هله ملاویږي چې ته د خپل زړه سچایي ثابته کړې. شهزادي د هغه نه تپوس وکړي چې ماله به څه کول پکار وي. جادوګره هغې ته وایي چې ته به یو امتحان ورکې او که ته په هغه امتحان کې کامیابه شوې نو تا ته به هغه ګل هم ملاو شي او دا هلک به د قید نه هم آزاد شي. شهزادي حسینه هغې ته وایي چې زه د امتحان دپاره تیاره یم. زایان ته د شهزادي په سترګو کې په اول ځل امید ښکاره شوې وي. جادوګره خپل جادو شروع کړي او د شهزادي د خوا نه جیل او زایان غیب کړي. شهزادي چې وګوري نو هغه په یو خوشي ځای کې ولاړه وي چې دغه وخت دوه اوازونه راشي. د شهزادي د پلار اواز چې د خپلې لور نه مدد غواړي او بل طرف ته د زایان اواز چې شهزادي نه مدد غواړي. شهزادي ډېره زیاته خفه شي چې دې کې هغه جادوګره شهزادي ته وایي چې ته صرف یو انسان بچ کولی شي. شهزادي اول د پلار طرف ته روانه شي خو بیا راواپس شي او بیا د زایان طرف ته روانه شي خو بیا په هغه ځای کې ودرېږي او دا اراده وکړي چې زه به دی دواړه بچ کوم او په هغه ځای کې کینی او دعا شروع کړي چې که زما نیت صفای نو دا دواړه دی بچ شي. چې سمدستي رڼا خوره شي او شهزادي سترګې کولاو کړي نو هغه د جیل په خوا کې ولاړه وي. جادوګره شهزادي ته وایي چې ته په خپل امتحان کې کامیاب شوې. کنن تا په دواړو کې یو کس بچ کړی وي نو نه به ته بچ کېدې او نه به دی بچ شوي وو. او دغه شان جادوګره د خپلې خبرې مطابق شهزادي له ګل ورکړي او زایان هم د قید نه آزاد کړي. شهزادي ډېره زیاته خوشحاله شي او زایان ځان سره خپل محل ته راولي او هغه بابا له ګل ورکړي. هغه بابا چې ګل د بادشاه په زخمونو ولګي د بادشاه زخمونه سمدستي خشي او هغه د شهزادي نه د زایان باره کې تپوس وکړي. شهزادي بادشاه ته د زایان او د خپلو خوبونو ټوله کیسه بیان کړي او دغه شان بادشاه د شهزادي حسینه او د زایان واده وکړي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.